الرحیم. راځو موږ نن یو بل موضوع ته چې هغې ته ویلی شي ریلیشنشپ. So what is relationship? Relationship in database. Relationship असल की सतवाई a connection among tables is called relationship. The table ترمنځ چې کوم ارتباط جوړیږي هغې ته موږ ریلیشنشپ وایو. ټیبل ترمنځ هغې ته څه ویلی شي؟ ریلیشنشپ وایي. But why we making relationship between tables? لکه موږ د ټیبلو ترمنځ دغه ریلیشنشپ ولې جوړو او ضرورت موږ ته څه دی؟ To store data in tables. When we store data in different tables, they will be organized. کله چې موږ ډیټا په ټیبلو کې سٹور کو نو هغه اصل کې ټیبلونه مقصد لکه ریلیشنشپ جوړ شوی کنه، یو ټیبل کې ډیټا ای داغه مربوطه ډیټا بل ټیبل کې، نو اصل اساسي هدف د ریلیشنشپ د ټیبلو ترمنځ څه دی؟ هغه د ډیټا اورګنایز کېدل دي چې ډیټا په منظمه طریقې سره په منظم ډول سره په ټیبل کې څنګه شي سٹور شي. ډیټا اورګنایز کول د ډیټا منظم سٹور کېدل اصل هدف د ریلیشنشپ چې دی هغه دا دی. اور دسې ویلی شو relationship remove duplication of records in table. When remove duplication done in tables, then data itself organized. Relationship remove duplication معنا دا چې د ډیټا هغه تکراری ډیټا د منځه وړي. تکراری ډیټا مطلب ختمیږي په ټیبلو کې. when remove duplication او کله چې دا duplication ختم شي then data itself organized. ډیټا خپل organize کیږي، ډیټا خپل منظم کیږي. د ریلیشنشپ مقصد اصل کې دا دی چې مطلب زمونږ ډیټا منظم ډول باندې سٹور شي. د ریپیټ یا ډوپلیکیټ ډیټا د منځه وړلو د پاره موږ د ټیبلو ترمنځ یو ارتباط قائمو جوړوي. Example of relationship. The relationship your example. مثلا non-organized data in table چې کله ډیټا اورګنایز نه منظمه نه هغه څنګه په کوم ترتیب باندې وي
زه تاسو ته یو مثال درکوم. موږ سره یو سټوډنټ دی، داغه سټوډنټ نوم دی، داغه کورس دی، داغه فیس دی او په کوم ډیټ ایڈمیشن کې مثال. اوس اول نمبر 101 نمبر آی ډی د یو سټوډنټ دا علي دی. لیټ سپوز موږ سره پر ډی آی ټی کې ایڈمیشن کوي، 2000 پیمنٹ دی، 2019 کال کې داخله وکړه. دا موږ سره یو ریکارډ شو. دا علي چې دی دا خو د 2019 جنوري د پاره داخله وکړه، خو دا علي اوس بل داخله هم کوي، د فبروري د پاره بل داخله کوي. موږ به بیا لیکو 101 علي د بیا ډی ای ټی کې داخله 2000 وکړه، 2019 جنوري فبروري. دا نوم ګوره بار بار تکراریږي، دا نوم چې دی بار بار تکرار شو، آی ډی بار بار تکرار شو. نو دا اصل کې یو منظمه ډیټا نه ده، دا یو غیر منظمه ډیټا ده. د دې منظم کولو د پاره د دې ډوپلیکیشن د پاره د دې نوم د آی ډی او د نوم د تکرار د پاره چې دی موږ دا په بل قسم سٹور کوو. د سینا دا اوس نن اورګنایز ډیټا په ټیبل کې دا یا وته موږ ویلې شو نو نارملایز ډیټا. دا نارملایزد نه ده. اوس ریلیشنشپ سوی ریلیشنشپ وای کنه وای د سیو کچ دا ډیټا د نیمایي کا سپلټی کا په دوه ټیبلو کې دا ډیټا باید ته سٹور کی. یو د سی ټیبل جوړ کا چې هغه ماستر دا معنا چې مطلب یو شی لکه آی ډی او نوم دی دا ضرور نه چې بار بار تکرار شي، دا ماستر ټیبل کې راواله او هغه ډیټیلز هغه معلومات چې بار بار تکراریږي هغه چې کوم دی باید په چایلډ ټیبل کې راشي. کوم ټیبل کې؟ په چایلډ ټیبل کې. موږ ورسره کوو موږ څه چل کوو، موږ یو ټیبل د سټوډنټ په نوم باندې جوړو چې دا به ماستر ټیبل وي. ماستر دا معنا هغه ریکارډونه چې دي کې پراته دي نو هغه کې به ډوپلیکیشن نه وي. ور یو ټیبل جوړاو، په دې کې به د سټوډنټ آی ډی وي او د سټوډنټ نیم وي. بیا بل ټیبل تاسو جوړ کړئ دي زینا چې پاره کې سټوډنټ آی ډی دا، کورس دی، فیس دی او ډیټ اف ایڈمیشن. په دې ټیبل کې موږ پرایمری کی لګاو. پرایمری کی یو کی دا چې کله په یو کالم ولګيږي نو پاره کې بیا ډیټا یا ریکارډز نه ریپیټ کیږي، مطلب د ریپیټیشن مخنیوي پاره کې کی. کارسه ټایم راځي کلاس صحیح شو، وختي راځي کلاس. Primary key is a special or a unique identifier key which identify row in a table uniquely. یو سل یو آی ډی مې ولیکلا نو کلم داسې نشي کېدی چې یو سل یو بیا ولیکل شي، نه بس دا یو ځل ولیکل شو نو دا آی ډی به بیا ریپیټ کیږي نه، دا آی ډی به دې کالم کې بیا نه تکراریږي کله هم. کدا راځي نو بل آی ډی به راځي. اوس مثال علي او بیا موږ څه چل کوو، بیا موږ داسې کوو کنه چې د دې او د دې ټیبل ترمنځ موږ یو ارتباط جوړو، مطلب یو ریلیشنشپ جوړو. څه شی جوړو؟ ریلیشنشپ.
کله چې ریلیشنشپ تاسو جوړ کړئ نو اوس ګوري چې کله په دیزي کې یو سلو یو ولیکل شي کنه معنا دا چې دا رو اصل کې ډایرکټلی ونه ختله دا ارتباط شولا د چا سره ارتباط شو د دې سره کله چې دلته یو سلو یو ولیکل شو معنا دا چې د دې ټیبل دا رو ډیپند شو او تړل شو په دې رو پورې اوس مثلا دا ډي آی ټي کورس وای د دې فیس دا ده مثلا 2019 جنوري بیا ولیکو چې 101 डी आई टी की बया एडमिशन د کړه د 2019 فبرवरी نو اتوماتیکلی تاسو سره دارو هم اون خطل شو دارو هم ډیپند شو دارو هم ریلیشنشپ شو دارو هم چا پورې ډیپند شو مثلا د نور په نمبر یو بل کس دی دا غي دي سودا نو کله چې دلته ولیکل شي یو سلو دوا موس کې اډمیشن شوی دی په 2019 جنوري کې نو دارو اصل کې ډیپند شو او تړلې شولا چا پورې اديزي پورې او تړلې شو ډیټا خپل منظم شو ګوره د نوم د تکرار مخنیوي وشو بل دا چې هر سټوډنټ کله مونږ تراشي هغه ته مونږ یو آی ډي ورکو دا ست آی ډي شو هغه آی ډي د بل چا نشي کېده کله چې مونږ دا غي ریکارډ سرچ کوو یو سل یو چې ما ته هغه وایي نو ما ته ټول 1 by 1 ریکارډ د علي راوړي چې د څومره داخلي کړي څنګه ټول تشریح ما ته راشي تاسو کله چې پانتون کې داخله کوئ تاسو بلې دلې کنه یو آی ډي ورته وایي په آی ډي تاسو اډمیشن رواني وي نو هغه اصل کې داس یو پروسیجر وي ستاسو نوم او آی ډي په یو ټیبل کې پراته وي او ستاسو د فیس معلومات چې دی هغه په بل ټیبل کې وي د فیس او د سټوډنټ ټیبل ترمنځ یو ارتباط نو ډیټا اوس ویل شي اورګنایز ډیټا کومه څه ډیټا ورته ویل شي او دا چې کوم دی اورګنایز نه ده دا نن اورګنایز ده مطلب اٹ از ناٹ اورګنایزد نو ریلیشنشپ ته ځکه زمون ضرورت پیدا کیږي په دې پوه شو دی مثال باندې ها راځو types of relationship in database موږ سره څو ډوله ریلیشنشپ دي what are types of the relationship in database so three ډوله ریلیشنشپ موږ لرو 1 to 1 1 to many many to many सो डबल रिलेशनशिप बंग सर भी थ्री डबल दोनों थ्री 1 to 1 1 to many और many to many वन टू वन मसलन लका मंग दस वायु कना उस यो डिपार्टमेंट और यो मैनेजर द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट तरमंज 1 to 1 रिलेशनशिप यानी यो मैनेजर द यो डिपार्टमेंट द पारवी और यो डिपार्टमेंट यो मैनेजर लेरी द डिपार्टमेंट और द मैनेजर तरमंज रिलेशनशिप 1 to 1 ले दगाशान हिवात देखना यो हिवात यो पाचा लरी और यो पाचा यो हिवात द पारे द पाचा और द हिवात तरमन रिलेशनशिप च दे 1 to 1 सही दा कम से दे 1 to 1 मसलन यो स्टूडेंट मकतब न फारिगी आगा डिग्री आली यो डिग्री पकुम नंबर सरदा आगा यो शागिर्द पारदा और यो शागिर्द
अब یو ډیګري د مکتب لري دوه درې نشي اخیسته نو د سټوډنټ او دا ډیګري ترمن ریلیشنشپ چې دی هغه 1 to او 1 to many څه مطلب 1 to many لکه اوس مثلا یو سټوډنټ راځي هغه وایي زه ورډ پروګرام وایم زه ایکسل وایم زه دام وایم یو سټوډنټ زیات کورسونه وایي نو یو سټوډنټ زیات کورسونه وایي one student many courses دیتا 1 to many relationship وایي کومه سي 1 to many یا مثلا یو کسٹمر راځي هغه باندې مونږ کتاب خرڅ کو قلم ور باندې خرڅ کو یو بل ایټم بل یعنی په یو مشتری ډیر شي نه مونږ خرڅ کړه نو یو مشتری او ډیر شي نه دیتا 1 to many relationship وایي صحیح شو قاری صاحب 1 to many relationship یو مثال را ها ماوي تزان بل یو مثال را یو شاګرد په زیات دام ما ویلې شاګرد ماګر نه تیر شه بل مثال 1 to many ورپسې وې مثال راته دا هو لوجیکل نه دی یو دام صحیح ہے مارکیٹ سے دام صحیح ہے بالکل یو ارګنایزیشن کې یو ټاپ لیول مینجمنت او نور لاندې لو لیول ډېر ادارې وي ټولې کنټرولوي دا مونږ مې نه صحیح ده څه وایي